د سلام په وړاندې کولو سره مو پام راګرځوم د نن ورځې تازه مهمو او لنډو خبرونو ته. لومړی خبر د امریکا بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د افغان سولې لپاره د امریکا ښه ځانګړي استازي زلمي خلزال د واشنګټن څخه دوحې ته تللی او هلته به له طالبانو سره د سولې د شوې هوکړې پر تطبیق او راتلونکو پلانونو خبرې وکړي. په خبر کې راغلي چې خلیلزاد له دوحې څخه کابل ته ځي ترڅو له افغان مشرانو سره د سولې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدو پر لارو چارو وغږیږي. دوم خبر روغتیا وزارت خبر ورکړی چې دغه وزارت د وزیر فیروز الدین پیروز د کرونا وبا دویم ځل ټیسټونه منفي شوي او روغتیایي حالات یې اوس د ډاډ وړ و او ډیر ژر به خپلې دندې ته حاضر شي. دریم خبر د ولسمشر غني د تازه حکم له مخې د کورنیو چارو مخکنی وزیر نورالحق علومي د ښې حکومتولۍ په چارو کې د ولسمشر د خاص استازي په توګه ټاکل شوی. علومي په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشرۍ نومان هم و چې بیا د ولسمشر غني په ګټه له خپلې نمایندۍ تیر شو. څلورم خبر د کندوز والي عبدالجبار نعیمي نن له 2 کاله کاري دورې وروسته له خپلې دندې استعفا ورکړې. والي د استعفا لامل د خپل ځان ناروغي یاده کړې او ډاکټرانو ورته د استراحت لارښوونه کړې. پنځم خبر د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندوز ته تللی او هلته له افغان ځواکونو سره کتلي. نوموړي داسې مهال یاد ولایت سفر کړی چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د دغه ولایت په مرکز امام صاحب چاردري الیاباد ولسوالیو کې له څو خواوو بریدونه کړي وو. د ملي دفاع وزارت وایي پر کندوز ښار د طالبانو برید پر شا تمبولی او جګړه وسلوالو طالبانو ته ګڼه مرجوب لاړولې. د دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې راغلي چې د کندوز د وضعیت د لا ښه کنټرول لپاره ځانګړي ځواکونه هم سیمې ته استولي. زموږ د نن ورځې ویډیو هم دومره وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ منندوی یم. تر بیا ښې چارې.